واه تازه نوې او د خوشحالۍ خبر ګران لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر که چېرته د راشد خان مینوال نو دا ویډیو تر پایه وګورئ که خوښه مو شه در سره یې لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ دوستانو څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده افغانستان د بنګلادیش سره په ټیسټ سیالیو کې بوخت دی نو دوستانو سبا چې ده د ګیم اخرنۍ ورځ یعنې د لوبې اخرنۍ ورځ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې لوبې لوبډلمشر چې ده هغه راشد خان دی دوستانو تاسو خپله وکتله چې راشد خان 15 ویکټې په یو لوبه کې واخیسته او 3 ویکټې په بله لوبه کې واخیسته نو دوستانو دا ټوټل چې شوي 8 ویکټې شوي او همداسې 50 هم پکې والی ده دوستانو که موږ پاس ته لاړ شو یعنې تېر وختونو ته لاړ شو چې د پاکستان کپټان و عمران خان چې نن سبا د پاکستان وزیر اعظم دی هغه هم د ټیسټ سیالیو کې چې د 10 ویکټې اخیستې وې په ټیسټ لوبه کې او یوه 50 هم والی وه نو که چېرته راشد خان سبا 2 ویکټې نورې واخلي او یو 50 خو یې والی ده نو دی وکولی شي چې د عمران خان هغه ریکارډ مات کړي کوم چې عمران خان مخکې کړی و یعنې کوم ټایم کې چې هغه کرکټر و نو په هغه وخت کې عمران خان یو 50 والی او 10 ویکټې اخیستې وې نو څرنګه چې نن راشد خان هم 8 ویکټې پوره شوي دي صرف او صرف 2 ویکټې پاتې دي او 50 هم والی ده نو هغه کولی شي که چېرته سبا اخرنۍ لوبه ده که چېرته به دې کې راشد خان 2 ویکټې نورې واخلو نو دا کولی شي د عمران خان ریکارډ مات کړي نو دوستانو دغه یو د خوشحالۍ خبره وه نو تاسو دعا وکړئ چې الله دې وکړي چې راشد خان سبا 2 ویکټې واخلي او د عمران خان دغه ریکارډ مات کړي نو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بلې ویډیو د الله په امان